از دردش پرسانه که میالرد پایم سیخته از شکستگی است. دل میالد خودم نان پیدا میکنم، نان پزی میادم میکنم، چیز میکنم. 3 تا اولاد من فقیرشم. دای حساس خریا بنسار تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار دای حساس خریا بنسار دا غریب انسان مدد دا یتیم کفالت تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار دای حساس خریا بنسار لسنیوه د غریبانو نزول د یتیمانو لسنیوه د غریبانو نزول پکلا پر راز کیږي د سبب د جنت. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو خويندو، نن د رمضان مبارک میاشتې 21 نیټه ده او د 2023 میلادي کال د اپریل 12 نیټه ده. موږ په کابل کې 210 کورنیو ته چې سروي شوي دي د احساس خیریه بنسټ لخوا مستحق خلک پکې دي. په دې کې کونډې دي، په دې کې یتیمان دي، په دې کې معلولین دي. دې ته موږ د حیات فاونډیشن لخوا راستل شوي مرستې راوړي دي او د رمضان په دې مبارک میاشت کې به انشاءالله دوی باندې وویشو. په دې کې اوړه دي، د کې وریجې دي، لوبیا ده، وړي دي، چای ده، بوره ده او خرما. نو موږ د حیات فاونډیشن د ورونو نه او د ټولو هغه افغانانو نه چې په انګلستان کې او یا په اروپا کې د حیات فاونډیشن لخوا د خپلو هیوادوالو سره مرستې کړي دي مننه کوو. د احساس خیریه بنسټ په استازیتوب باندې موږ ټولو ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دوی مرستې به مستحق ترینو خلکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ډیر نظم او شفافیت سره رسوو. احساس خیریه بنسټ د شتمنو او د فقیرو خلکو ترمنځ د پله بڼه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شوهرم فوت کرده بیادر. من 7 تا یتیم دارم. کارگر خانم خودم است بیادر دیگه. چی کار میکنی؟ کار خانه مردم میکنم، خیاطی در دست نکنم. بیوستم. 2 تا بچه مکتب میره. دیگه یک بچه دکس کمر از کار کردن نمیتونه. باید ناتوان که کمک میکنن در این ماه رمضان، در این سرید خداوند 3 چند میتشانه. در این دستر عرض سرخانی که امشب بره دعا میکنن برش کرد. زندگی مینی دعا لگردر پایم قط است. بچه که یک بچه من مجذوب سوام با خدا دی 3 شواغ خو کرده باشم. دست درد پیسه یک دوا نیست. مایی با زه تاسو ته دوا کوم چې تاسو څنګه خېټې مړې کړلې او تاسو دغه دنیا هم ښایسته شي، دا دنیا هم الله ښایسته کړي، الله دې اجر درکړي. هر ارمان او کوم دغه پړی الله دې پوره کړي، سر ته دې الله ورسوي، الله دې ډېر عمر او ژوند هم درکړي. تاسو موږ غریبانان باندې سیږي موږ سره کومک کوئ. 3 تا اولادای من یتیم هستم، چیز میشینیم کوتاه. کرامتم نانبایی دارم، نمیچله روزالتم هم نمیشه کمه پیسه هم چوب خدا بکشم. از دردش پرسانه که میالرد پایم سیخته از شکستگی است. دل میالد خودم نان پیدا میکنم، نان پزی میادم میکنم، چیز میکنم. 3 تا اولاد من فقیرشم. کسی که کمک به ما کرده خداوند ازش راضی باشه، دنیا و آخرتش خوب داشته باشه. وضعیت زندگی ما دیگه در خانه کرایی هستیم دیگه. زندگی مگه خوبش باشه که یک جای ریچی باشه. بینی دختره کن بینی حال روز از مشکل جای بردهش نتانستیم. لازم که کمک کنه تا شکر میکنه. سدعلم خطار لكما فملت عشار لكما دا وطن دی نور آباد کړي
رتا پاک رب العزت تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسان تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسان دای حساس خریا بنسان دا غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي پمینا